ښه ګرانو زده کوونکو، ښه شوه چې یو ځای راورسېدو. که زه وخته رارسېدلې وی نو مجبور تاسو ته انتظار شوی وی، او که تاسو وخته رارسېدلې وی نو مجبور ما ته انتظار شوی وی. هو ښوونکې. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، سلامونه او نیکې هیلې. هیله منه یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن به پر یوې بلې په زړه پورې موضوع چې د بېلابېلو نوعو متقابلې اېکولوژیکي عمل دی بحث کوو. نو لومړی ځو د زده کړې موخې ګورو. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د بېلابېلو موجوداتو ترمنځ پر متقابل عمل پوه شي، د یو ځای اوسېدنې په هکله معلومات ترلاسه کړي، یو ځای اوسېدنه له متقابلې مرستې څخه تفکیک کړي. خوږو زده کوونکو، د ایکوسیستم د موجوداتو په منځ کې یو مهم متقابل عمل د خوړو بحث دی. یعنی دوی خوراکي اړیکه د یو بل سره لري. دا چې دغه موجودات خپل خواړه څرنګه ترلاسه کوي او څه خوري، دا به په ګډه سره په انځوریزه کڅوړه کې وګورو. ژوندي موجودات د خوړو د پیدا کولو او ژوند کولو لپاره سره اړیکه لري. مثلا نباتات خپله انرژي له لمر څخه ترلاسه کوي او خپل خواړه جوړوي. خو د آس، غوا او سوی په شان حیوانات او ځینې کبان دغه نباتات د خوړو په توګه کاروي. او دغه موجوداتو ته واښه خوړونکي او یا هم په انګلیسي کې هربیوورز ویل کیږي. ښوونکي، د ایکوسیستم ټول ژوندي موجودات خو واښه خوړونکي نه دي، یعنې موږ واښه خوړونکي هم لرو. هو ځله جانې، او پر هغه حیواناتو به په بله انځوریزه کڅوړه کې بحث کیږي. وګورئ. له بلې خوا د پیشو، سپي او باز په شان حیوانات د نورو حیواناتو غوښه خوري، چې هغوی ته غوښه خوړونکي یا کارنیوورز ویل کیږي. ښوونکې، آیا داسې موجودات هم شته چې هم غوښه خوري او هم نباتات؟ هو ماسه جانې، که چیرې په دقت فکر وکړئ نو پخپله ځواب موندلی شئ. ښوونکې، خپله انسان هم کولی شي د ژوندي موجود په توګه هم غوښه وخوري او هم نباتات. شاباس. اوس نو پام وکړئ چې دا هر څه خوړونکو ته په انګلیسي کې څه وایي. ځینې ژوندي موجودات هم نباتات خوري او هم غوښه، چې دغې ګروپ ته د هر څه خوړونکي یا اومنیورز ویل کیږي، لکه د انسان او ایږې په شان. خو د هغو موجوداتو په هکله چې په یوه چاپیریال کې ژوند کوي او متقابل عمل لري، سره اړیکه لري. دغه اړیکه کیدای شي چې د یوې نوعې ترمنځ وي او یا هم د بېلابېلو نوعو ترمنځ وي. راځئ چې نور جزئیات یې په ګډه سره وګورو. په یوه طبیعي چاپیریال کې بېلابېل موجودات د خوړو، اوبو او ځای او د لمر د وړانګو د ترلاسه کولو لپاره رقابت کوي. هر موجود خپلې ځانګړې اړتیاوې لري. د دوو او یا څو ژوندیو موجوداتو په منځ کې رقابت رامنځته کیږي چې ورته اړتیاوې لري او سرچینې محدوده وي. رقابت د پرمختګ او بریا لامل کیږي. ښه، یوې خواته چې پرمختګ کوي نو بریالي کیږي، او بلې خواته د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ ډېره واضح خبره ده چې د دوی د کمښت لامل کیږي او حتی د یوې نوعې د هسک یا د لرې کېدو لامل کیږي. یعنی حیوانات د رقابت په بهیر کې یو بل سره درګیره کیږي او یو بل له منځه وړي، لکه زمری او کفتر. خو ماسه جانې، همدغه موضوع د بقا او د رقابت لپاره بحث رامنځته کوي، چې تر ټولو مهم لامل یې په حیواناتو کې د خوړو بحث دی. یعنی د هغه همسایه‌ګانو په شان چې بد دي او شتون یې د یو بل لپاره ستونزمن دي. ښه، نو ځکه په یو طبیعت کې کله چې دوه بېل موجودات د یو بل سره ژوند کوي او د یو بل سره اړیکه لري، دغه اړیکه په دوه ډوله ده.
یعنی د دوه بېلابېلو نوعو ترمنځ اړیکه یا یو ځای اوسېدنه سیمبیوسیس ده او یا هم دښمني یا انټاګونیزم دی. د بقا لپاره رقابت څه شی دی ښوونکي؟ د بقا راز یا د بقا لپاره له رقابت څخه موخه ډېره واضح ده چې د انسانانو، نباتاتو او حیواناتو په نړۍ کې د یو بل سره رقابت لري ترڅو یو ښه ځای کې ځای ولري او ډېر ژوند وکړي. یعنی یو معروفه جمله لرو چې وایي زور بریالی دی. مثلا که څه هم په ځینو ځایونو کې ستا خبره سمه ده خو په ټولو ځایونو کې دغه خبره څوک نه کوي. د بقا راز یا د بقا لپاره رقابت نه یوازې فزیکي دی بلکې د ځیرکتیا، ستراتیژۍ او د مرستې ترکیب دی. پوه شوم ښوونکې. ښوونکي کیدای شي چې ووایي چې د یو ځای اوسېدو او خصومت توپیر په څه کې دی؟ د یو ځای اوسېدلو په حالت کې دواړه نوې یا یوه نوه ګټه کوي، خو د خصومت یا دښمنۍ په حالت کې یوه نوه ګټه کوي او بله نوه تاوان کوي. ښه، یو ځای اوسېدنه څه معنا ورکوي؟ کله چې د یوې نوې دوه موجودات یا د بېلابېلو نوعو موجودات په یو ګډ ځای کې سره په ګډه ژوند کوي د ګډ ژوند په نامه یادېږي چې د دمې څخه وروسته به یې په جزیاتو سره ولولو. سمه ده ښوونکې. نو ځو لنډه دمه نیسو زر بېرته راګرځو. درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به پر ګډ ژوند او ډولونو یې بحث وکړو. نو تر پایه مو ملتیا وکړئ او مهم ټکي ځان سره نوټ کړئ. خوږو زده کوونکو د درسونو نوټ کول مې یاد کړل، یو بله موضوع هم رایاده شوه. تاسې د دې لپاره چې درسونه مو ښه په ذهن کې کښېني کومه تګلاره کاروئ؟ ښوونکې زه هر یو درس 5 ځلې لولم ترڅو مې ښه حفظ شي. وروسته له هغې که تکرار مې کړو نو په یاد کې مې پاتې کېږي که نه نو هېرېږي مې. زه هم د ډېرو لوستلو څخه پرته کومه بله تګلاره نه وینم. خو زه یو ځل درس لولم بیا یې ځان سره لنډیز کوم، بیا ځان سره پوښتنې جوړوم او لیکم یې. په دې ترتیب لوست مې په ذهن کې کښېني. شاباس ناسا جانې، همدغه ټکي چې تا یاد کړل ما هم غوښتل چې ووایم چې لیکل په ذهن کې د ښه کېناستلو لامل کېږي. نو ځکه تاسې هم مهم ټکي ځان سره نوټ کړئ او کله چې درس وایئ نو په لنډیز توګه یې ولیکئ، بیا مو زر نه هېرېږي. سمه ده ښوونکې. شاباس. نو لکه څرنګه مو چې د دمې څخه د مخه وویل په یو ځای اوسېدنه یا سیمبیوسیس کې چې له یو بل سره ګډ ژوند دی، ژوندي موجوداتو یوه نوعه یا څو ډوله ژوندي موجودات د یو بل سره ګډ ژوند کوي او د یو بل له ژوند څخه ګټه پورته کوي. ښوونکې کیدای شي د ګډ ژوند څو بېلګې ووایي؟ ولې نه ماسا جانې، ګډ ژوند ډېرې ګټې لري. مثلا د خوړو په تامینولو کې د یو بل سره مرسته کوي. د بېلګې په توګه هغه بکتریا چې د انسان په کولمو کې ده د هضم په پروسه کې ورسره مرسته کوي او هم له چاپېریال څخه خپل خواړه ترلاسه کوي. یعنې انسانانو د بکتریا د ودې لپاره یو مناسب چاپېریال رامنځته کړی دی. په همدې توګه ګډ ژوند د مثل د تولید او د ګردشیندنې لامل کېږي، لکه د ګلانو او مچیو ګډ ژوند چې دواړه له دې ګډ ژوند څخه ګټه پورته کوي. تاسو وویل چې د یو ځای اوسېدنې ډولونه وایو. کیدای شي چې ووایې کوم ډولونه دي؟ تله جانې سکرین ته پام وکړه، درته تشریح کېږي. یو ځای اوسېدنه یا سیمبیوسیس په دریو ډلو ویشل شوی دی: همسفري یا کومنزالیزم، متقابله مرسته یا میچوالیزم، ناپلوي یا بېطرفي یا نیوټرالیزم. ښوونکې همسفري یا کومنزالیزم یعنې څه؟ همسفري یا کومنزالیزم هغه حالت دی چې یوه موجود ته ګټه رسیږي خو دویم موجود نه ګټه کوي او نه زیان. بیلګه یې پر سکرین ګورو، پام وکړئ. د بیلګې په توګه د حیواناتو په کولمو کې بې زیانه بکتریاوې ژوند کوي چې د ناهضم شویو خوړو څخه ګټه اخلي خو حیوان ته هیڅ زیان نه رسوي. ښوونکې متقابل مرسته یا میچوالیزم څه ډول ده؟ متقابله مرسته یا میچوالیزم هغه اړیکه ده چې دواړه ژوندي موجودات له یو بل څخه ګټه واخلي او حتی پرته له یو بل څخه ژوند هم نشي ترسره کړی. ښوونکي کیدای شي په دې هکله یو بېلګه ووایي؟ ښه ځله جانې پام وکړئ. ډبرګولی د الجي او فنجي له ګډ ژوند څخه رامنځته کیږي. په دغه اړیکه کې دواړه ژوندي موجودات له یو بل څخه ګټه پورته کوي. الجي د فوتوسنتز په مرسته خواړه برابروي او فنجي د مرطوبه چاپېریال په رامنځته کولو سره د الجي په ژوندي پاتې کېدو کې مرسته کوي.
د متقابلې مرستې یوه بله بیلګه له لرګي سره د سپین لېږي مرسته ده. سکرین ته پام وکړئ. مثلا سپین میږی له لرګي څخه تغذیه کوي خو په خپله یې نشي تجزیه کولی. د هغوی په کولمو کې د فلاجیلاتا په نامه مایکروسکوپیک موجودات شتون لري چې د لرګي د سلولوز د هضم لپاره اړین انزایمونه تولیدوي او سلولوز په هضموړ موادو اړوي. وروسته بیا د میږي په مرسته جذبیږي. ښوونکي یعنې میږي په خپله په مستقیم ډول او پرته له فلاجیلاتا څخه له سلولوز څخه ګټه نشي اخیستی. هو ماسه جانې، او په مقابل کې میږی د فلاجیلاتا لپاره د امن چاپیریال او مناسب خواړه چمتو کوي. فلاجیلاتا د میږیو لپاره سلولوز هضم کوي ترڅو ویې خوري او ګټه ترې واخلي او میږي په خپلو کولمو کې ورته ځای ورکړی دی. هو ثنا جانې. یعنې دغه میکروبونو چې د میږي په کولمو کې ځای نیولی میږي نه ناروغه کوي. نه ثنا جانې، ځکه چې دوه ګونې توافق یې کړی دی، نه یو بل ته ګټه رسوي او نه تاوان. کاشکې دغه ویروسونه او بکتریا له انسانانو سره خبرې کولی شوی چې ورسره مو توافق کړی وای چې نه تاسو موږ ناروغه کړئ او نه هم موږ ستاسو لپاره درمل وخورو چې له منځه لاړ شئ. زلا جانې، موږ او تاسې هم د کولمو له بکتریاو سره همداسې یو توافق کړی دی. مثلا بکتریاوې د انسان په کولمو کې ژوند کوي، د هغوی خوراکي مواد هضموي او جذبوي، او په مقابل کې انسانانو هم د هغوی د ودې او ژوند کولو لپاره ځای برابر کړی دی. زلا جانې، هغه میکروبونه او ویروسونه چې ته یادوې زموږ سرسخته دښمنان دي چې باید له منځه لاړ شي. نو شاید هم باید د ګډ ژوند له امله رامنځته شي. یعنې څرنګه؟ یعنی دا چې کله چې مچۍ ګل ته ورځي، ګل اجازه ورکوي چې مچۍ شیره یا نکتار د شاتو د جوړولو لپاره وخوري. د ګل د شیرې خوړلو پر وخت د ګل ګردې د مچۍ پر بدن سریښېږي او بیا مچۍ ګردې بل ګل ته لیږدوي. بالاخره ګرده شیندنه ترسره کیږي. مچۍ د ګل د شیرې د خوړلو په بدل کې د ګلانو ګرده شیندنه ترسره کوي او دواړه ګټه کوي. هو همداسې د دغه ډول ژوند ته متقابله مرسته یا میچولیزم وایي. شابه ثنا جانې، ډېره ښه بېلګه دې وویلې. ښوونکي د چرګې او انسان اړیکه هم همدا ډول ده. هغه څنګه؟ یعنې انسانان چرګانو ته دانه ورکوي او تربیه کوي، نو د دومره ښه په مقابل کې چرګان هم خپل صاحب ته هګۍ ورکوي. همداسې ده ماسته جانې. زلا جانې ولې خاندې؟ هیڅ ښوونکي کومه خاصه خبره نه وه. زلا جانې، لکه چې زما پر مثال دې وخندل. نه محسه جانې، کله دې چې چرګه یاده کړه نو یوه ټوکه مې په یاد شوه، ځکه مې وخندل. ښه نو ټوکه دې ووایه چې موږ هم لږ پرې وخاندو. که ښوونکي اجازه راکړي. سمه ده زلا جانې، لومړی به د یو ځای اوسېدنې دریمه بیلګه هم ولولو، بیا هغه بعد یې خپله ټوکه ووایه. سمه ده. ښوونکي درېیمه برخه بېطرفي ده. له نامه څخه یې معلومه ده چې وایي نه در سره کار لرم او نه را سره کار لره، یعنې هیڅ لوری زیان او ګټه نه کوي. همداسې ده. بله ماسته جانې، دریمه بیلګه یې هم بېطرفي ده چې له مثال سره به یې په ګډه پر سکرین وګورو. بېطرفي یا نیوټرالیزم هغه اړیکه ده چې له دوه موجودو څخه هیڅ یو نه ګټه کوي او نه زیان. د بیلګې په توګه د کاکتوس بوټي او ځینې کوچني څخیدونکي چې په صحرایي سیمه کې سره ژوند کوي خو هیڅ مستقیم تعامل سره نه لري. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، زه لنډه دمانې څه زر بېرته راګرځو. خواږو ملګرو، بیا هم ستړي مه شئ. د خپرونې وروستۍ برخې ته ښه راغلی. هیله منه یم چې خپرونه تر دې دمه درته ښه تمامه شوې وي. البته باید ووایم چې نن موږ په خپلې خپرونې کې یو میلمه هم لرو. ګرانو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. پوهېږم چې زما په لیدو مو ستړیا له منځه لاړه. او همدارنګه یو ډېر په زړه پورې فعالیت هم لرو، نو تر پایه مو ملتیا غواړم. ښوونکي کېدای شي ووایي چې فعالیت څرنګه دی او څرنګه ترسره کېږي. ماسته جانې، زموږ او تاسې نننی فعالیت زموږ په درس پورې اړوند دی، یعنې د سیمبیوسیس یا ګډ ژوند په هکله دی. نو نن به تاسو د ځینو حیواناتو انځور چې سره ګډ ژوند لري رسموئ. موږ به وګورو چې زموږ زده کوونکي څومره سره همکاري دي. انجونو، پوهېږئ چې همکاري یعنې څه؟ هو نارنجي جانې، یعنې له نورو سره مرسته کله چې ورته اړتیا لري. شاباس. یعنې یوه له تاسو څخه زما پر ځای کار وکړئ او زه هم ورته یو چاکلیټ ورکړم.
نارنجي جانې په طبیعت کې همکاري یعنی موجودات ګډ ژوند کوي او یو بل ته ګټه رسوي. هغه څه چې ته یادوې نوم یې یعنی لټي او تقلب دی. ته هم رښتیا وایې. ښه نو ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې فعالیت پر مخ یوسو، په لنډه توګه راته ووایئ چې نن مو څو ډوله همزیستي یا سیمبیوسیس ولوست. ښوونکي 3 ډوله همزیستي مو ولوستله: همسفري، متقابله مرسته او بېطرفي. ښه نو اوس هره یوه د یوې همزیستۍ نمونه په خپلو ورقو کې رسم کړئ او تشریح کړئ. نو چمتو یاستئ؟ هو ښوونکي. ډېر ښه. نو ثنا جانې ته د همسفرۍ یا کومینزالیزم نمونه رسم کړه. مسا جانې ته هم د متقابلې مرستې یا میوچوالیزم، او زلا جانه به هم د بېطرفۍ یا هم د نیوټرالیزم یو انځور یا نمونه رسم کړي. ښوونکي، نو زه څه وکړم؟ زه یوازې د تماشې لپاره یم؟ نه نارنجي جانې، ته د لارښوونې او د ارزونې دنده لرې. مننه ښوونکي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس کولی شئ چې خپل کار مو پیل کړئ. نجونو، څه مو وکړل؟ ولې غلي یاست؟ دا دی زما خلاص شو. زما رسم هم بشپړ شو. زما هم لږ رنګامیزي پاتې ده، خلاصیږي. آفرین، ډېر ښه. اوس نو ښه دا ده چې موږ ته خپل رسمونه وښایئ چې څه مو رسم کړي دي. نه پوهېږم چې دغه نجونې به څه رسم کړي وي. کله دوی وغواړي چې یوه ونه رسم کړه، یوه لښته رسموي. ښوونکي ما د الوتونکي او ونې رسم باسلی. وایي نجلۍ، تا خو سمدم زما رسم ایستلی دی. ولې زما په انځور باندې ملنډې وهلي؟ نارنجي جانې، ما خو ډېر کوشش وکړ چې ښکلی رسم وباسم. د دې پر ځای چې خوشحاله اوسې، یو ډول ناراضه ښکارې. ته هم رښتیا وایې. په نړۍ کې خو یو زه نارنجي نه یم. ډېرې نارنجیانې دي. کیدای شي د کومې بلې نارنجي انځور دې ویستلی وي. هو نارنجي جانې. ښه نو ثنا جانې، کیدای شي چې د خپلې رسامۍ په هکله موږ ته لږ معلومات راکړې چې دغه رسم دې د څه شي ښکارندویي کوي. تاسې په دې انځور کې د همسفرۍ یوه بېلګه ګورئ. یعنې الوتونکي خپله ځاله په ونه کې جوړوي او له ونې ګټه پورته کوي، خو ونه نه ګټه کوي او نه زیان. شاباس ثنا جانې. دقیقاً زما په شان چې د کور له یخچال څخه مو کیک خورم، خو تاسو پر څه نه پوهېږئ. دلته زه ګټه کړم او تاسو تاوان. نارنجي جانې، دا نو مرسته نه ده، دښمني ده. لکه څنګه چې ورږه د حیواناتو وینه زبېښي. له ورکې زار شم چې هره ورځ خوراک کوي. ښه، خو پرته له اجازې د نورو شیانو اخیستل هېڅ ښه کار نه دی. ښوونکي، زه پوه شوم. نور له اجازې پرته څه شی نه اخلم. شاباس. ښه نو مسا جانې، اوس هم ستا نوبت دی. کوم رسم دی چې ویستلی دی موږ ته تشریح کړه چې د څه شي په هکله دې رسم ایستلی.
دغه انځور د متقابلې مرستې پر بنیاد ګډ ژوند بیانوي. لکه څرنګه چې وینئ، الوتونکي د لویو حیواناتو پر بدن کیني او د هغوی له پوستکي څخه ورږه، مچ او نور حشرات ښکار کوي، او حیوانات له یوې خوا د هغو حشراتو له شره خلاصیږي او له بل لوري الوتونکي هم خواړه ترلاسه کوي. یعنې دواړه ګټه کوي؟ هو نارنجي جانې. یعنې زما د ثنا جانې په شان چې زه ټوکه کوم او هغه خاندي، یعنې دواړه خوشحاله یو. ډېر ښه. او اوس هم د زله جانې نوبت دی. زله جانې، لکه څرنګه چې وینئ، د انځور بېطرفه او ګډ ژوند ښیي. یعنې دلته غڼه او نبات سره ژوند کوي، خو یو بل ته زیان نه رسوي او نه هم د یو بل سره مرسته کوي. لکه زه او مهسا کله چې غوسه کېږو نه مرسته کوي او نه خبرې کوي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، نن ډېر ښه پوه شو چې ژوندي موجودات څرنګه د یو بل سره ژوند کوي. نارنجي جانې، له تا څخه هم ډېره مننه چې په خپلو ښکلو طنزونو سره دې زموږ خپرونه لا په زړه پورې کړه. هیله کوم ښوونکي. ډېر ښه. اوس به هم په ګډه سره لاړ شو او د نن ورځې د زده کړې پایلې به وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې ژوندي موجودات د خوړو د پیدا کولو او ژوند کولو په موخه له یو بل سره اړیکې لري. هغه ژوندي موجودات چې سره یو ځای ژوند کوي معمولاً له یو بل سره دوه ډوله اړیکې لري، یو ځای اوسېدنه او دښمني. په یو ځای اوسېدنه کې دواړه نوې او یا یوه نوه ګټه اخلي، خو د دښمنۍ په حالت کې ژوندي موجودات زیان کوي. د موجوداتو یو ځای اوسېدنه په درې ډوله ده: همسفري، متقابله مرسته او بېطرفي. په همسفرۍ کې دوه موجودات داسې له یو بل سره ګډ ژوند پر مخ وړي چې یو لوری ګټه کوي خو بل لوري ته کومه ګټه یا زیان نه رسي. په متقابله مرسته کې دواړه ژوندي موجودات له یو بل څخه ګټه پورته کوي او حتی له یو بل څخه پرته ژوند نشي کولی. د زده کړې پایلې مو ولیدې او اوس به هم راتلونکی درس وګورو تر څو ورته چمتووالی ونیسو. راتلونکی درس: دښمني یا خصومت. بله ګرانو زده کوونکو، راتلونکی درس مو هم ولیده. خوږو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان رب سپارم. ښې چارې.